یو څو ورځې وړاندې مې د کتابونو په المارۍ کې سترګې ګرځولې، هغه مې د سرسخته یهودي تاریخ پوه او لیکوال یوال نوح هراري په دریم کتاب 21 Lessons for the 21st Century یا د 20مې پیړۍ لپاره 21 درسونه باندې سترګې ولګېدې چې په کال 2013 کې خپور شوی دی. دا اثر په حقیقت کې د معاصرې نړۍ د سترو پوښتنو او جدي ننګونو یو فکري نقش دی چې له یوې بېلابېلو موضوعاتو جوړ شوی دی. هراري د کتاب په پیل کې څو مهمې پوښتنې کوي. اوس د نړۍ په سطحه څه روان دي یا څه تېرېږي؟ زموږ د وخت لوی ننګونې او اساسي انتخابونه کوم دي؟ موږ باید خپلو ماشومانو ته څه ور زده کړو یا دا چې دوی باید څه زده کړي؟ او د نننیو پیښو معنا او پایلې به څه وي؟ دا کتاب په 5 برخو ویشل شوی چې هره برخه د انسان د ژوند له یو مهم اړخ سره تړاو لري. په لړلیک کې تر پیژندنې وروسته یوال نوح هراري د نړۍ په سطحه د ټکنالوژۍ په اوسني او راتلونکي په ځانګړي ډول د AI آرټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا او همداشان ورسره مل چیلنجونو باندې غږېدلې. لومړۍ برخه کې تر ډېره تخنیکي ننګونې په ګوته کوي چې پکې د مثالي کولو، کار، ازادۍ او مساواتو څلور څپرکي شامل دي چې د ټکنالوژۍ او موثرو علمي پرمختګونو په اړه بحث کوي. هراري په دې ټینګار کوي چې د مصنوعي ذکاوت، اتومات سیستمونو او د بایو ټکنالوژۍ پراختیا د نړۍ سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت د تل لپاره بدلولی شي. په لومړۍ برخه کې لیکوال بیا په دې هم ډېر ټینګار کوي چې انسان کیسو ته ډېر پام کوي، په اړه فکر کوي، خو اصلي ټکی دا دی چې په نننۍ نړۍ کې مهمې او پراخه نړیوالې کیسې د منځه تللو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بایو ټکنالوژۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ ادغام موږ بشر د اوسنیو سترو ننګونو سره مخ کوي. دا چې ټکنالوژۍ پخوا څه کړي، نن څه کوي او په راتلونکي کې به کومې نخرې کوي، یا دا چې د ټکنالوژۍ نننی حالات څومره ګټور دی او په راتلونکي وخت کې څومره مضر تمامېدی شي، یا هغوی چې په ټکنالوژۍ پوهېږي او هغوی چې پرې نه پوهېږي ژوند به یې څومره توپیر سره ولري، یا ورسره څه واقع کېدونکي دي. خلاصه دا چې هراري په دې باور دی چې د نړۍ واک به هغوی ترلاسه کوي چې ډېرې ډیټا یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. خو په دې سربیره د دې پوښتنې ځواب ډېر مهم دی چې کوم معلومات ارزښت لري او کوم یوازې د ذهن د ګډوډۍ سبب کیږي. همدلته هغه څرګندوي چې ټکنالوژي د ژوند په اسانولو کې بېسارې ګټې لري، خو په عین وخت کې کولی شي د بیکارۍ، نابرابرۍ او ژورو ټولنیزو توپیرونو سبب هم شي. دویمه برخه د سیاست، نړیوالو اړیکو او ټولنیزو ستونزو په اړه ده. هراري وایي بشریت یوې عمومي همکارۍ او ګډې همغږۍ ته اړتیا لري، خو په عمل کې نړۍ د نېشنلزم، مذهبونو، سختدریزۍ، کډوالۍ او کلتوري اختلافاتو له امله ټوټه ټوټه شوې ده. د هغه په ان سیاست د انسانانو ژوند ته اړین دی، ځکه چې د سیاست نشتون د اوږدمهاله او لا ستر بحران سبب ګرځي. نوموړی په دې برخه کې د نړیوال عدالت، تمدني اړیکو او د سیاسي نظریاتو د ټکر موضوعات هم څیړي او دا راښایي چې څنګه بېلابېل باورونه د بشري همکارۍ په وړاندې خنډ ګرځي. که یې لږ اسانه کړم نو ویلی شو چې دویمه برخه د سیاست او ورسره تړلو ستونزو، لوړو ژورو او په ټوله کې د سیاست اړوند بېلابېل مکاتب بحث کوي. زما برداشت ترې دا دی چې د سیاست شتون او نشتون دواړه خپلې خپلې ستونزې لري، خو تر شتون یې د نشتون ستونزې خورا ډېرې ژورې او اوږدمهاله دي. په دې برخه کې دا په ګوته شوي چې د بایو ټکنالوژۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ ادغام د خپلواکۍ، مساواتو او ارزښتونو عصري اساس ګواښي او د ټکنالوژۍ ننګونو لپاره هر ډول حل باید د نړیوالې همکارۍ سره مل وي. نوموړی لیکي چې د نړۍ په سطحه یوې عمومي همغږۍ او همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي، خو دلته کیسه سرچپه روانه ده او انساني ټولنه سیکولریزم، نېشنلزم، مذهبونو، سختدریزۍ او کډوالۍ د بلا ډېرو خنډونو سره مخ کړې ده. په دریمه برخه کې ښاغلی هراري په دې بحث کوي چې په راتلونکي کې انسان د کومو سترو خطرونو او چیلنجونو سره مخ کېدونکی دی او څه کول ورته پکار دي. دا برخه ناامیدي او امید نومیږي چې پکې د ترهګرۍ، جګړې، عاجزۍ، خدای او سیکولریزم څپرکي شامل دي چې دا ممکن لوستونکو ته د دې کتاب تر ټولو ننګونکې برخه وي. هراري په دې باور دی چې د بېساري ننګونو او شدیدو توپیرونو سره سره که موږ خپله ویره کنټرول کړو، د هوایي باورونو مخه ونیسو، په خطرې واړو، نو انسانان ممکن د ترهګرۍ او جګړې په څیر ستونزو باندې بریالي شي. نوموړی په دې نظر دی چې که خلک سم فکر او خپلو کې د یو بل سره همکاري وکړي نو هر څه ځان او ټولنې ته په ګټه اړولی او کارولی شي. دلته د هراري اصلي هدف دا دی چې که څه هم نننۍ نړۍ د ترهګرۍ په شمول د لویو وړو جګړو، کلتوري شخړو او بېلابېلو باورونو سره مخ ده، خو بیا هم د ځمکې په مخ شته انسانان دا ظرفیت په ځان کې لري او کولی شي چې د هر څه او د دې ټولو ستونزو ننګونو باوجود هم یو باثباته،
همغږي او هیلمن راتلونکي ولري. خو شرط دا دی چې انسان به د عقل څخه کار اخلي، عاجزي به خپلوي او د یو بل سره به بدون لکم توپیر همکاري کوي او ساينس ته به لومړیتوب ورکوي. د کتاب څلورمه برخه حقیقت نومیږي چې پکې د ناپوهۍ، عدالت، وروسته له حقیقت او علمي افسانو اړوند درسونه شامل دي. دلته حراري پوښتنه کوي چې موږ تر کومې کچې کولی شو چې نړیوال پرمختګ درک کړو، څومره کولی شو چې د جرم او عدالت ترمنځ توپیر وکړو. ښاغلی حراري وایي نړیوالې پروسې دومره پیچلې شوي چې هیڅوک یې په اسانۍ نشي درک کولی. په دې برخه کې موږ ته راښایي چې د نړۍ په اړه حقیقت باندې څنګه پوه شو او د جعلي اعلاناتو او خبرونو د قرباني کېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شو. دا برخه د دې کتاب تر ټولو مهمه برخه ګڼل کېږي چې دروغ، رښتیا، تبلیغات او سیاست څنګه زموږ فکر او پټوله کې زموږ ستاسو د ټولنې یا نړۍ شکل ته بدلون ورکوي. حراري په دې آن دی چې د معلوماتو ډیروالی مهم نه دی او نه د معلوماتو ډیروالی ستاسو په پوهاوي کې مرسته کولی شي، خو تاسې مغشوش کولی شي. مهمه دا ده چې باید وپوهیږو چې کوم معلومات مهم دي او کوم نه دي. د نړیوال عدالت په شمول د ناسمو خبرونو، پروپاګاندا او دا چې حقیقت څنګه یا څه ډول د دروغو قرباني کیږي او سیاستوال ترې څنګه ګټه پورته کوي بحث کوي. او په همدې برخه کې د نړیوال عدالت پیچلتیا او د ټولنیزو بهیرونو ناسم درک هم د انسان د ستونزو یو مهم اړخ بلل شوی دی. پنځمه او وروستۍ برخه د زغم، انعطاف او مقاومت په اړه ده. د حراري وړاندیز کوي چې انسان باید په یو دایمي بدلیدونکو نړۍ کې د ځان د سمې روزنې او معنوي ودې لپاره هڅه وکړي. هغه وایي چې د زده کړې موخه باید یوازې د حافظې ډکول نه وي، بلکې د فکر کولو، ستونزې حلولو، ځان پیژندنې او د معنوي ودې د مهارتونو زده کړې ته اړتیا ده. نوموړی مراقبت یا میډیټیشن او ځان پوهاوی د ذهني پیاوړتیا مهمې لارې بولي. د هغه په داسې وخت کې چې زړې کیسې له منځه تللي دي او د نوو کیسو ځای نه دی ډک شوی، انسان باید خپل ژوند ته نوی مفهوم پیدا کړي او د سختیو پر وړاندې د زغم او مقاومت ځواک ترلاسه کړي. موږ څوک یو؟ موږ باید په ژوند کې څه وکړو؟ د کومو مهارتونو زده کړې ته اړتیا لرو؟ په پنځمه یا آخري برخه کې نو حراري په ژوند کې د دې دومره کیسو ښکته پورته ګواښونو سره د مقابلې، زغم او باثباته پاتې کېدا سپارښتنه کوي. په ټوله کې دا کتاب د مؤثر انسان لپاره د فکر یو ښه لارښود او نقشه ده. دا ښایي چې د بشریت نن د ټکنالوژۍ، سیاست، جګړو، کډوالۍ، نشنلیزم، مذهبي شخړو او پروپاګاندا له امله له بېلابېلو ننګونو سره مخ دی. خو سره له دې حراري په دې ټینګ باور لري چې که انسان د عقل، عاجزۍ، زغم او علم په مرسته پر مخ لاړ شي نو لا هم د یو باثباته، همغږي او هیلمنې نړۍ او راتلونکي جوړولو وړتیا لري. د یو بل ښه کتاب د لنډیز او خلاصې تر راوړو مو په لوی سختن تعالی سپارم. خدای مو مل او مددگار شه.